د چمن پر لټ کوونکو لخوا د پاکستان خلاف تازه اعلان دا چې د چمن پر لټ کوونکو د پاکستان خلاف تازه څه اعلان کړي جزئیات یې راسره هم دی ویډیو کې وګورئ کو چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نوی سبسکرایب کړی نو د تازه پر وخت د خبرونو مطالبه لپاره در سره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ د چمن پر لټ کوونکو تازه د ټولو دولتي بنسټونو دروازې تړلې دي د چمن پر لټ کوونکو د چمن سپین بولدک پر دروازې د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې د لازمي کېدو په غبرګون کې د خپلو اعتراضونو په دوام سره د چمن په ښار کې د ټولو دولتي بنسټونو دروازې تړلې دي د پرلط غړي وایي چمن کې به تر هغې دولتي ادارې تړلې وي چې د پاکستان حکومت د چمن سپین بولدک پر دروازه د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې د لازمي کېدو پر پرېکړې بیا کتنه ونه کړي د چمن د پرلط ګڼ غړو د ګمرک پاسپورټ او ځینو نورو ادارو له کارکوونکو غوښتي وو چې خپلو اداراتو ته لا ورتګ ډډه وکړي د پرلط یو شمېر نور غړي بیا د پاکستان حکومت له مسؤلانو سره په لیدنه کې د یادې ستونزې د حل په برخه کې د ځینو پرمختګونو خبر ورکوي